ما ورلد کپ را روان دی که نه زموږ افغانستان کې ډېر غمونه تېر شو چې تاسو ته نږدې وای نو تاسو به هیر کړئ کړلی او ما هغې دپاره څه دوه کې شعرونه جوړ کړي دي ورلد کپ باره کې که نه او شعر دی که نه د کرکټ په باره کې دی خدای دا وکړه چې تاسو خوښ شي او تاسو تر خوند واخلئ زموږ په پرهر به ملهم شي افغانانو چې ورلد کپ وګټي زموږ په پرهر به ملهم شي افغانانو چې ورلد کپ وګټو او دعاګانې کړئ مؤمنانو چې ورلد کپ وګټو موږ سره راشد شته او موږ سره مجیب شته او موږ سره نبي شته او تکنه شئ میچې بیه نه کړئ ځوانانو چې ورلد کپ وګټو او زه چې ورته ګورم افغانستان ټیم چمپین ښکاري زه چې ورته ګورم افغانستان ټیم چمپین ښکاري او دعاګانو له زور ورکړئ زما یارانو چې ورلد کپ وګټو خدای ماباد او ټوله نړۍ به ماتوو د خدای په زور په کرکټ ټوله نړۍ به ماتوو د خدای په زور په کرکټ کې او افغانان په تاسو ملا تړي اتلانو چې ورلد کپ وګټو او د افغانستان ګټه خو د هر مسلمان او هر پښتون ګټه د افغانستان ګټه خو د هر مسلمان او هر پښتون ګټه ده دعاګانې کړئ د پښتو ژبو شاعرانو چې ورلد کپ وګټو خدای پاک وایي چې زه د ماشومانو دعاګانې قبلوم لاس ونیسئ الله ته ماشومانو چې ورلد کپ وګټو شعر دا چې تاسو مونځې خولې مه کښېنئ دعاګانې م قبلږي او ملایانو ګلونو طالبانو چې ورلد کپ وګټو او موږ ویاړ کړو وطن شینواریا په خپلو کلیالیانو ویاړ کړو او دعاګانې کړه وطنه په دعاګانو چې ورلد کپ وګټو